الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستكفيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدرمندو دا رمضان المبارک میاشتې ته 15 ورځې پاتې دي د هغې د رمضان مبارک د تیارۍ حوالې سره لږه غونډه خبره کوو خو اول دا تپوس کوو چې تاسو ته آواز د لوډ سپیکر صحیح در رسي که تاسو سره څوک ماشوم وي آواز تیز وي کم وي نور خبرې ته غوږ کېږدئ قدرمندو دومره خواري م کړې ده راغلي چې فایده وشي نن د شب قدر د میاشتې چې شعبان المعظم ورته وایي موږ هم د پښتو په ژبه کې ورته د شب قدر میاشت وایو شعبان المعظم 14 تاریخ دی نن 14مه ورځ ده د دې آسماني میاشت په اسمان چې کومه سپوږمۍ بېګا ښکاره کېده لکه سپینه رڼا یې ټوله د دغې سپوږمۍ نن 14مه ورځ ده او شکر دې تاسو ته خو د مسلمان په حیثیت دا خبره معلومه ده چې آسمانی میاشت یا د 13 ورځو وي او یا د یو کم 13 اسلامی میاشت
آسمانی میاشت، قمری میاشت، دا یا د پوره 13 ورځو وي یا د یو کمو 13 وي. انګریزي میاشتو کې د 28 شته دی او د 31 شته دی. مړه هغې سره زموږ سره موږ مسلمانان جو خپل صادر سره وخت غزو. الله اسلامی میاشت معلومول د اسلامی میاشتو تاریخونه یاد ساتل مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله معرف القرآن کې خپل شهره آفاق تفسیر کې لیکلي دي چې قمری میاشتو تاریخونه او حسابونه یاد ساتل دا د دې شرعي حکم فرض کفایي دی. فرض کفایي دی ته وایي قدرمندو میندو خویندو لونو او په جماعت کې معززو علماء کرامو مشرانو د فرض کفایي حکم دی چې علاقه کې څو کسان د دې اهتمام کوي په قمری میاشت د دې میاشتو په تاریخونو خپل ډایري یاد ساتي، خپل حساب کتاب حاضري دستخط، نو د ټول وطن غاړه ور سره خلاصوي. لکه مسیزي زمونږ یو کلی دی موسی ځای دې کې چې یو کس نیم همداسې وي خوش نصیبه چې هغه د قمري میاشت اهتمام کوي. څه خوش نصیبه خلک داسې وي چې هغه د دې اهتمام کوي، ویښي غافل ني. تاسو ته به دې خبرې پته وي یا نه؟ د ټولو ورسره غاړه خلاصه ده، د ټول موسازۍ کلي د نر ښځو غاړه خلاصه ده. الله اکبر. دا د مدارسو او د جماعتونو هغه نغده فایده ده مونږ او تاسو ته. دا مساجد او مدارسو کې دا خبر او سبق زده کیږي. کال 12 میاشتې دی، محرم نه شروع کیږي او په ذوالحجه باندې ختمیږي. 12 میاشتې دی کال. د دې حساب کتاب د دې یاد ساتل د دې حسابونه کول دا فرض کفایي دي. کلی وطن کې یو نیم سړی یا زنانه وي او دا ورته پته وي لکه نن د شعبان 14 تاریخ دی او په ټول مسیزي کې یو کس نیم تم پته وي د ټول مسیزي کلي دا شان د هر علاقې د هر کلي مسله د ټولو نور ښځو تعلیم یافته او بې تعلیمو غاړه به ازاده خلاصه وي. او که خدا نه خواسته داسې غافل کلی و شته نو داسې غافل کلی و چې څوک هم پکې داسې نه و، نه په نارینهو کې نه په زنانو کې چې د دې قمري میاشتې حساب ورته معلوم وي، د دې تاریخ ورته معلوم وي، د دې اهتمام کوي. ټول ګوګوانو ټول میلوانو میلوګانو خپه نه شي په دې تیزه خبره. دا مذاکرې مجلس دی یا دهاني ده، بیا به د ټولو غاړه درنه وي، د ټولو به غاړه درنه وي. مونږ خو په یو کم 13 روژه باندې د روژه ماتي په ځای را سره غم د دغې د میاشتې یو کم 13 روژه به م راشي، خیر دی که مرګي نه بچ شو څه پته لګي. څوک مري، څوک روژې ته رسي، څوک روژې ته نه رسي. قبر وازه خوله نیولې ده، لاسونه او جولی مې د نیکۍ نه خالي دي. روان په مخ کې ما داسې عجیبه خلک وي و تیارې د رستو کومه پته نه لګي څوک رمضان پورې رسي څوک نه رسي، څوک د مرګ نه بچ کېږي څوک نه بچ کېږي. خو یاد ساتي خیر دی.
یو کم دیرشم روجه چی کنا د روجه ماتي په ځای به را سره ډېر غم د سپوږمۍ وي تاسو ګورئ نر ښځې سپوږمۍ ګوري ښه خبره ده ښه خبره ده کالو سر د هرې قمري میاشتې په یو کم دیرشم تاریخ باندې نور پرېواته طرف ته د میاشتې تلاش کول دا مستحب عمل دی پوه نه شوئ لکه چې 12 میاشتې کال دی محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولی جمادی الاخری رجب شعبان رمضان شوال ذی قعده ذوالحجه دا دغه میاشتو نمونه دي اوس تبصره که کوو تجزیه که کوو هغه بیا موږ ورته اوس روک ټوک ښکاري جنوري فروری مارچ اپریل دغه راته یاد دي دا راته هغه داسې داسې یاد دي په هغې خواریانې شوي دي خطبې شوي دي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم اسلامی میاشتې په ګوتو خولی دي په ګوتو باندې ښودلي دي افسوس نن مسلمان سړي ته مسلمان ښځې ته دا پته نشته چې قمري میاشتې نبی علیہ السلام څنګه په ګوتو ښودلې مبارک مجلس دی مبارک ورځ ده ډېر مبارک ساعت دی زه به د پیغمبر علیه السلام هغه مبارکه خبره تاسو ته رانقل کړم تاسو خو دلته زما لاس نه وینئ میندو خویندو لوڼو خو جومات کې زمونږ دا نارینه زما لاسونه ویني زه ورته د نبي علیه السلام هغه د لاسونو نقل کوم خو تاسو کې هم که یو پوهه زنانۍ او دا خپل لاسونه دی دا ګوتې کولو کي او څنګه چې تاسو نیت تړئ او دغه شانتې د دې لاسونو دا ګوتې یو زنانه د ټولو طالباتو ټولو زنانو ته کولو کي داسې وښیي یو ځل نبي علیه السلام دا لاسونه شاته یوړو داسې کړ نو دا څو شو لس بیا یې داسې شاته یوړو بیا یې داسې کړ شل بیا یې شاته یوړو بیا یې داسې کړ 10 وی کله قمری میاش اسلامی میاش د 10 د پورا 10 ګوره لکه د ماشومانو دا مسله نبی علیہ السلام په ګوتو امت ته ښولې ده او په دیم ځل بیا لاسونه راوچت کړ بیا یې شاته یوړو مخې ته یې وله جټکا ورکړه لس بیا یې شاته یوړو او بیا ویل شل او په بل ځل چې بیا شاته یوړو نو دا کټه ګوته تلی طرف ته ماته کا او بیا یې داسې نو دې ځل نه نو شل او نه ویشت یو کم 29 پیغمبر علیہ السلام فرمایلو امت ته براه راست شاګردان صحابه نن د نبی علیہ السلام د لاسونو هغه نقل په دې مبارک مجلس کې وشو اگر چې د یو ګناهګار په لاسونو خو نقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله میاش د پوره 10 او کله د یو کم 10 په هر یو کم 10 تاریخ باندې هغه د محرم میاشوي دا 29 تاریخ کده سفر میاشتي کده ربیع الاول کده ربیع الاخر کده جمادی الاولی کده جمادی الاخری کده رجب المرجب کده شعبان المعظم کده رمضان مبارک کده شوال المکرم کده ذی قعدة الحرام کده ذوالحجة الحرام په هر یو په یو کم 10 تاریخ باندې به مسلمان نور پریواته طرف دا د بل میاشتې استقبال کوي دې میاشتې ته الوداع وي چې دا کوم روانه ده ډېر عزت سره به ورته الوداع وي په مخه به ورته کوي او بل میاشت که راښکاره شوه نو هغې ته به استقبال کوي ستړی مشی به ورته کوي په خیر رالی به ورته وي دا عمل مستحب دی مستحب
دا عربی دا گریمر طالبان طالبات عالمان عالمات پی پویگی دا حب ندے مستحب ٹکے دا حب ندے حب حا با با حب او حب محبت توئی مستحب هغه عمل توئی چی عمل کون کے کئی نو دا اللہ محبوب جوڑی گی پا اللہ گرانی نو ټول کال کی 12 واړو میاشتو کی ټول کال کی 12 ورځې دي کنه مازیګر کې لږ بس خدا ویخ کاس پولې شي او د پدې نه پوهې څنګه چللې او څنګه چللې دنیا سو ډانګل الله را تزر کې واچول دا خبره مې شروع کړ د حالم کې ما تیارې بل شان کړې غزن دې کې بخیری ټول کال کی په یو کم دیرشم تاریخ باندې نور پریواته طرف ته د نوې میاشتې تلاش وکړو دغه شپې ته شب التماس وای د نوې میاشتې د لټون شپه نو قدرمنو نن 14 شعبان دی تاسو بیا په ګوتو حساب وکړئ چې یو کم دیرشم بعد سب ورځ راځي لګو کې خیر تاسو سم نن جمعه ده 14 تاریخ ده د اتوار پورز 15 تاریخ راځي هغه کې بم تاسو ته مولوی صاحب نن بیان کوي خیرین چې سس کول پکار دي سبا لکه خیری او اتوار پورز هم سوین اتوار راځي یو خو سبا نه بل ورځ اتوار دی که خیری کنه نو در نه هیر نشي دا د شوقدر روز به که خیری سبا شپیلا د شوقدر شپه ده هغه زمونږ مشرانو به ورته د پورې پریکړې شپه ویله مشران سپینګیري زمونږ سپین سرې نیاګانې باباګانې یې به داسې ورته ویله او دم داسې سبا شپیلا د اتوار شپه ده سبا د خالی ورځ ده د اتوار شپیلا د کال بجټ تیاریږي هر څه الله ته معلومه دي الله علیم بذات الصدور دی الله خبیر ذات دی دیو سره مونږ ورته په جمعات کې ښکارو تاسو ورته د کور په چار دیواره کې ښکارئ زکم نیت سره اختیم لګیم خبره کوم زمانیت ورته معلومه دی زمونږ دا نارینا کم نیت سره دی جمعات کې ناستی دوی د یو بل د نیتونو نه دي خبر الله د دوی د نیتونو نه خبر دی زمونږ میاندې خویندې لونه د کور په چار دیواره کې با پرده راجمه دي د دوی په زړونو کې څه شی دی کم نیت سره راغلی دی قسم دی الله ته برای راست خبر دی خو الله یو قانون جوړ کړی یو خو د هر بنده تقدیر د ځمکې او د آسمان د پیدایش نه 50,000 کاله وړاندې لیکلی شوی دی لوح محفوظ کې بیا چې کوم بنده د مور په ګېډه کې جوړ شو د 4 میاشتو شو بیا هغه تقدیر تازه شو او بیا د کال بجټ تیاریږي د شوقدر په شپه باندې او هغه سبانه شپه ده که خیر تیار ورته اوسئ ویښ اوسئ وده کېږئ مه نو بله ورځ بیا د اتوار په ورځ باندې نفلي روژه چاته الله اسانه کې ونیسي د کال عملنامه برخیږي الله ته پیش کیږي دې بنده په دې کال کې دومره نیکیانې کړي دي دومره بدیانې کړي دي دومره حلال خوړلي دي دومره حرام خوړلي دي دومره پوچ ویلي دي دومره ښه ویلي دي دومره درنې خبرې کړي دي دومره سپکې خبرې کړي دي دومره ښه قدمونه اخیستي دي دومره خراب قدمونه اخیستي دي الله دې زموږ د تېر شوي ژوند د تېر شوي کال ټول ګناهونه معاف کړي عملنامې دې الله زموږ الله ته په داسې حال کې پیش کړي چې پاکې وي د ګناه نه د ګناه نه پاکي ښه د نیکۍ نه صفا نه چرته د ګناه نه پاکي
نو په دغه ورځ باندې عمل نامې پیش کیږي، د رزق فیصلیم کیږي، د مرګ او د ژوند فیصلیم کیږي. هیڅ پته نه لګي. کېدای شي زموږ په تیر شعبان باندې د مړو په فهرست کې نوم وي او ځان ته مړه ښیي او امیدونه هم تللي. دا خو درته پته ده چې ځوانان هم مري، زاړه هم مري، روغ هم مري، مریضان هم مري. اچانک هم سړی مړ شي، هارټ هم فیل کېږي، فالج اټیک هم کېږي، مختلف کیسې دي نو. او دا اوس خو ډېرې زر دي. په داسې بې ګارنټۍ ژوند کې، په دې بې ګارنټۍ وخت کې مونږ او تاسو سوچ هم درستو دی، مخکې اړو ګورو نه. قبر راته خوله وازه نیولې ده او هېڅ پته نه لګي. مازدیګر اوس به لګیا یم دا دی او مازدیګر راتلونکې شپه به مې قبر کې پته هم راته نشته. نو څه پته لګي زمونږ په تیر شو قدر کې د مړو په فهرست کې نوم لیکلی شوی. یو حدیث کې راځي یو نوجوان د واده نیټه ایښي، یو ول الله نیټه ایښې ده د مرګ، یو د نوجوان د واده نیټه ایښې ده. د واده نیټه د مرګ د نیټې نه وروسته ایښې ده، خو ده ته پته نشته. د مرګ نیټه مخکې ده، دی د واده دپاره په تیاری کې دی. مست کېږي، جوړې جامې، فرنیچرونه، کالې، لوښي، لرګي، کارډونه، قیسې دي کنه. او اسرائیل علیہ السلام ورپورې خاندي، وایي د ده نوم ما سره دی د مړو په فهرست کې. د چې د واده کوم تاریخ ایښی دی هغه یې د مرګ نه وروستو دی، د مرګ تاریخ یې ترې مخکې دی. او دې غافله ته وګوره. تیاری وکړو قدرمندو د مرګ دپاره، د آخرت دپاره، راتلونکي وخت دپاره. احساس دی الله مونږ او تاسو کې واچوي. یو خو سبانه شپه ده که خیل اهتمام وکړئ، اوس نه ورته بړې ووهئ. خپل ټایم ټیبل داسې جوړ کړئ، روټین داسې جوړ کړئ چې هغې کې عبادات ډېري، تلاوت یې ورکړئ، درود شریف یې، استغفار یې، بخښنه یې خپل ځان دپاره چې عبادت کې تېره شي. بیا د اتوار د ورځې چاله الله پاک د روژې توفیق ورکړو، نفلي روژه ونیسي، نفلي روژه ونیسي بیا. او راتلونکي ورځې چې دي قدرمندو دا ډېرې اهمې دي. بیا 15-16 ورځې بعد که خیر رمضان مبارک را روان دی. دا یو حدیث ما ستاسو مخکې ویل او طبراني په حدیث ذکر کړی دی، مجموع الزوائد کې هم ذکر دی. د رجب میاشت به چې په اسمان ښکاره شوه قدرمندو، د رجب ته مونږ او تاسو د دې علاقې خلک زبرګه میاشت وو، دا تېره شوې ده، تېره میاشت. دغه به چې کله په اسمان ښکاره شوه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله. کوشش وکړو قدرمندو د دعاګانو چل زده کړو، دعاګانې زده کړو، د شعبان، د رجب او د رمضان دعاګانې زده کړو خپل علماونه. هغه دعاګانې کوو. یو دعا درته زه دې مجلس کې ویم د رجب او د شعبان، چاته یادې الحمدلله ووایي او ویلي یې په شعبان کې نو نور هم الحمدلله ووایي. او چاله نه ورځي یا غافل او په رجب کې تهیرو استغفار وکړو، استغفار بخښنه وغواړو. الله پاک به بیا مونږ او تاسو له اجرونه ثوابونه راکړي. دعا دا ده اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے الله مونږ ته برکت واچو په رجب کې زبرګه میاشت کې، و شعبان او د شعبان دا اوس چې کومه میاشت روانه ده، نن 14 تاریخ دی چې عام مونږ مسلمانان ورته شب قدر میاشت وایي. په دې 2 میاشتو کې راته برکت واچوه. وبلغنا رمضان، او الله مونږ صحت عافیت سره روغ رمټ ټیک ټاک رمضان ته ورسوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علماء پویږي لطیف انداز کې الله نه د خپل عمر د برکت سوال کړي. رمضان پر خو به ال رسم چې الله راته عمر کې برکت واچي، الله راته عمر کې برکت واچي.
خدای ته پتا دی جمعات کې ناستو نارینو کې دغه د کور په چار دیوارای کې ناستې میندې خویندې لونه د چا جنازه لیکلی شوې ده د رمضان نه مخکې خدای دې موږ ټول معاف کړي الله دې موږ او تاسو ټول معاف کړي زموږ او تاسو ټول ګناهونه دې الله مټو کړي رمضان ته موږ ورسوه الله حضرات صحابه کرام د نبی له صلوات و سلام شاګردان مقتدیان مرګري د اول صف الله دې ټول ناراضي شي هغوی به چې رمضان تیر شو نو په بل کال کې شپږ میاشتو پورې به هر د دعا په موقع کې لاسونو اوچت کړي دا دعا به کوله الله تیر رمضان کې مونږ کمې روجې نیولې دي الله تیر رمضان کې مونږ کمې تراویح کړي دي الله تیر رمضان کې مونږ کوم جهادونه کړي دي الله تیر رمضان کې مونږ کومې صدقې کړي دي الله تیر رمضان کې مونږ کومې اعتکافونه کړي دي الله تیر رمضان کې مونږ کوم ختمونه کړي دي الله تیر رمضان کې مونږ کوم ذکرونه نوافل صلات تسبیح کړي دي الله ټول قبول کې شپږ میاشتو پورې به دعا کول او بیا بل رمضان بچ را روانو ورته بلا شپږ میاشتې وي اوس خو دا دې پنځلس شپاړس ورځې دي ورته او ما چې د روژې بیان شروع کو نو د بعضې په زړه کې راله چې لا روژه کم ځای ده او دې ملا راته اوس ځای نه د روژې خبرې شروع کړي لا روژه کم ځای کې ده دی مولا صاحب راته اوس نه د روژې خبرې شروع کړي هغې به شپږ میاشتې به ورته لا پاتې وي او هر د دعا په موقع به لاس اوچت کړی و الله ته الله دا راتلونکی رمضان چې را روان دی خدای دې ته مونږه صحت عافیت سره ورسولی کړي هغې ته پته وه چې دا د نیکو سیزن ما چې کوم روایات کتلی دي کوم آیتونه کوم واقعات د اسلافو د اکابرو زه د لنډ وخت کې څه وکړم څنګه یې درته ووایم چې رمضان مبارک څومره د خیرونو برکتونو رحمتونو او د ګټې میاشت صحابي شهید شو لږه موده بعد ورپسې بل صحابي په کټ پوزي وفات شو نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل ما ته الله وښودل چې مخکې کوم شهید شوی دا وروسته چې کوم صحابي په کټ پوزي وفات شو دا وروستنی تېنه جنت ته مخکې لاړو داسې قسمه خبرې دا د غیب و علم به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک اطلاع کوله دې ته اطلاع علی الغیب وایي دین علم غیب نه ثابتي ما ته خودل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې رستنه کس دا اولنی شهید نه مخ کې جنت تلل صحابه ولوا حیران شو چې دې په کټ بوزي وفات او هغه د الله د دشمن سره په میدان جهاد کې شهید شوی نو پکار خدا و چې هغه ول جنت ته تللی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا رستنه د روجې نیولې دي تراویح کړي دي ختمونه کړي دي منځونه کړي دي دا دومره ورځې چې د په عمر کې برکت او د ژوندې پاتې شوی د نیکۍ هغه نه زیاتې شو دی وجه نه زیات عمر ډېر ښه دی هغه چا دپاره چې په نیکۍ کې تېرېږي دا زیات عمر چې د چا تیر شوی نو د دې نیکۍ زیاتې دي او څومره ول عمر الله ورکړي الله نه چې د عمر سوالم کو نیکو دپاره ډېره قیمتي سرمایه د ژوند وخت دا د الله موږ او تاسو نه ضایع کوي نه ګناهونو کې دی نه تېر سپېره دی هغه وخت هغه ځای چې کوم ځای او کوم وخت کې ما نه ګناه وشوه خو زما دپاره سپېره دی وخت فی نفسه ځای فی نفسه فی ذاته سپیرنی زما د وجه نه سپیر کی چې ګناه مې پکې وکړه دغه ځای ما دپاره سپیرو چې ګناه مې پکې وکړه دغه وخت ما سپیره کو ځان دپاره نو الله مونږ رمضان ته ورسوي
نبی علیہ السلام هم دا دعا کړې ده، صحابو هم کول. نو که تاسو د صحابو د دعا ته پام وکئ، مطلب دا چې دوی کالو سر رمضان یادول. رمضان تیر شو نو شپږ میاشتې لګیا دی، تیر رمضان د قبولیت سوال کوي. بل رمضان ته چې شپږ میاشتې پاتې شوي نو بیا دا دعا کوي چې رمضان ته ورسې. خو مطلب دا دی چې د هغې په دماغو کې، دل و دماغ کې رمضان کالو سر گردش کولو، ځکه شپږ او شپږ 12 او په کال کې میاشتې څو دي 12. په 12 واړو میاشتو کې هغې ته رمضان یاد. رمضان د پاره تیاری کو قدرمن یو خدا دعا ډېر وایي، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اسنه مرګ یو نسی رمضان ته ورسو، د رمضان کوم خیرونو برکتونو دی هغې نه محروم نشو. یو کار ورکې دا وکړئ قدرمندو چې د قرآن د رمضان او د شعبان د دې ډېر دلچسپ تعلق دی خپل میانځ کې. دا کومه میاشت چې روانه ده دې ته شعبان وایي. را روانه 15 ورځې بعد چې کومه میاشت ده بختوره رمضان، ډېر معزز ملمه دی رمضان، ډېر په درناوښت به استقبال کوو. دا زنانه خو د ملمنې چې استقبال کوي، د ناوې استقبال کوي، د حج د عمرې نه څوک راشي ته دروازې جوړوي، په کوڅه کې ورته استقبال کوي، یا ایرپورټه پورې ورپسې ځي، په قافله کې راولي استقبال کوي، یا عالم را فارغ شي بناو کړلی شوی سجاو کړلی شوی موټر هغې کې راولو، لار ورته جوړو، حاجي صاحب ته عمرې والا ته دروازه ده. رسم دی، ښه رسم نه دی، ښه رسم نه دی. خو بهرحال زه د استقبال خبره کوم، استقبال ورته کوو، ستړی مه شئ ورته کوو، په خیر رالی ورته وایو چې دروند مېلمه را روان. رمضان مبارک یو ډېر هم مېلمه را روان دی زموږ ستاسو کورونو ته. مونږ ناقدره یو، غافله یو، اسنه چې یو معزز ملمه را روان یو، مونږ او تاسو سم قدر ونکړو نو هغه رانه مخ وانړئ چېرته. او بل اتوار له درېیم اتوار له درېیم اتوار راځي که درېیم اتوار له بیا د شعبان 29 تاریخ دی. کومه مسله مې چې درته وکړه نو مازیګر نور پریواتن بعد به هر کس میاش لټاو. دا صرف د مولیانو کار نه دی او نه د قاسم علي خان د مسجد ذمہ داری ده، نه د رؤیت هلال کمیټه ذمہ داری ده. مونږ او تاسو به خپل ذمہ داری دا ګڼو. زه به په دې عمل د الله محبوب جوړېږم، مستحب عمل دی ته مې سر خوب کوم. نو میاش به ګورو، نارینه به داسې کار کوي په درېیم اتوار باندې د خیر طریقه ورته مونږ ښایو. بیا د عمل توفیق سوال هم د الله نه ولا کوو، نور عملي کول د هغه خپل کار دی. سبا نه بله ورځ اتوار باندې به روژه ونیسئ که خیر، الله نه به سوال وکړئ، دعا خپل روټین به چینج کوئ، قرآن مجید به راواخلئ، لږې دوړې به ترې وڅنډئ. هغه تیر رمضان کې دې ورکې نښه ایښې د هغې نه به شروع کړي. اوس نه چې رمضان راځي چې ختم د خلاص کړي مړه څه غافلې سړیا. اور دویم اتوار بیا درېیم اتوار باندې به داسې کار وکړي نارینه چې ښه پاک صاف به ولمبي، ښایسته سوټ به واچي چې د ده د ټول نه کمې ښایسته جامې وي هغه به واچي، ښایسته خوشبو به ولګوي، زړه به صفا کړي، بدن به صفا کړي، زړه به د کینې نه، د حسد نه، د بغض نه مړه داسې خراب شوي یو، سخا ټماټر رانه جوړ دي زړونو نه چینجي ورکې شوي دي، سخا امرود دی زړه چینجي ورکې تخلیږي، مور او پلار هم رانه ناراضه، د چا ژوندي وي او ناراضه لاړ شه په خپو ورته پروزو معافي دې وغواړه، راضي یې کا
رشتہ داران راضی کا، خوشحاله کا. د روحانی ترقی پلار کې درته یو لوی خنډ دی، ته پوهېږې نه، پرواز دی، ایزار دی، وزر دی کټ دي. اور د چا مور او پلار وفات شوي، د هغې ایصال ثواب دپاره څومره ترنه مالي جاني بدني عبادتونه کېدی شي ودي کي د هغې ایصال ثواب دپاره چې برزخ کې قبر کې یې ترنه الله راضي کوي، خوشحاله کوي، رشته داران راضي کوي، ګاونډیان خوشحاله کوي. د چا په ذمه باندې قرض یو وسې وي، قرض دې ادا کړي، خلاص دې کړي، تیاری وکړي. درېیم اتوار باندې داسې وکړي، نارینه بیا جومات ته لاړ شئ او ماښام په جومات کې اوسئ، ماښام په جومات کې اوسئ، پاک صاف جامې د چولې دي، خلم بنده کړه د خبرو نه. په دغه ماښام باندې ډېر قیمتي ماښام دی او شیطان بډې والی دي چې ماښام نه وروسته خو به مې هسې الله تړي زنځیر کې راشه اوس ښه په ګډو وړو سر کړه. هغه ایړي چوټ زور لګولی دی ګمراه کولو دپاره. نو خولې له قابو ورکړه، قرآن مجید راواخله، تلاوت شروع کړه په 29 شعبان ماښام باندې. که میاشت کتی شي خو وګوره، خو خولې له به لګام ورکېږي نو شیطان د غرقۍ ډوبۍ دي. ګورئ ګډې وډې به نه وې، ګډې وډې به نه وې، قیمتي ساعت دی، شیطان را باندې ګډوډۍ. دعا کې به مشغول شي، تلاوت کې به مشغول شي. اعلان وشو چې سبا حقي روژه ده، خوشحال شه، شعبان ته په مخه ښه ووایه، شعبان ته په مخه ښه ووایه، ډېر درناوښت سره. بس دا په درناوښت سره په مخه ښه ورته ویل دي چې تا د شعبان اخرني ساعتونه د الله په کور کې تېر کړه، ډېر درناوښت سره د شعبان دا میاشت رخصت کړه او رمضان ته ډېر ښکلی استقبال وکړو. داسې استقبال ورته بل څوک کولی هم نشي. په جومات کې ورته تا په خیر رالی ویلو رمضان. نور پر واده سره میاشت ښکاره کېدو سره د رمضان ساعتونه شروع شو، د اسمان نه د رحمتونو بارانونه شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې په پوړه قدم کې خود وی امین، په دویمه پوړه خپه کې خدا په مبارکه امین، په دریمه امین. مانځنه کله فارغ شو، صحابه بچدا سنوي عملو کو تو تپوس په کول، هغه ډېر وی خلکو صحابه دا موږ او تاسو بس پسوله 15 نو چې په کوم وسیله یو کوم وام چې مخاش غافل صحابه تاسو کو دا دې ځل تاسو امین 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 درې ځل ویلو. یا جبرئیل علیہ السلام راغلو د الله د خوانه درې خیره راوړي، الله دې ته بچ کړي خیره الله دې راوړي. جبرئیل امین غونته امانتداري فرښتې او امین پر رسول الله ویلې صلی الله علیه وسلم. فضائل اعمال مایانات شهر افاق کتاب د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعتا اغوی لیکلی دی وی د دې خیرو په قبولیت کې ذره شک هم نشته. دا لګېدلي کومې درې خیرې دي. جبرئیل علیہ السلام وی الله خیره کړې ده د چا مور او پلار ژوندي وي، دواړه بوډاګان شي یا یو بوډا شي او دې داسې خدمت ونکړي چې هغې ورته د بخښنې دعا وکړي. دغه وخت کې د بوډا مور او پلار پخلا کول ډېر آسان دي، په معمولي څیز باندې خوشحالېږي، زړونه د ماشومانو غونته وي، په لږ څیز هم دلاسه کېږي او په دلو دلو په شکرو شکرو په لمنو لمنو په جولو جولو دعاګانې کوي. او دا داسې سنګدل او سخت زړی و چې په بوډا سټه مور او پلار د ده نه خفه تلي دي، دی خدای هلاک الله خیرې کړي دي. جبرئیل امین راوړي دي، نبي علیہ السلام په امین ویلي دي، غرق دی دغه سړی چې په سپینه ګیره په سپین سره مور خوشحاله نک. حالانکه که یو
سیو دی ولا بازار نه 5 روپیا راخسته او مور ته دی ویلو بوډه مور ته بوډا پلار ته چې بابا دا د لما ډیر په مینه راخسته سترګو کې وښ کې لاړ راشي او تا ته به دعاګانې او دغه دعا ډایرک عرش پورې نخلي نو دوکایو جنت غواړو د الله رضا غواړو کور کې درا سره جنت میں د مور قدم لاندې دي خدمت کې د مور په خدمت کې د الله رضا من په کور کې د پلار را سره دی حدیث ته د رسول الله سلام چې د الله رضا د پلار پر رضا کې ګرځم د الله رضا پسو دا الله جنت پس کور کې را د الله مهیا کړی خو خدای دې ما ویښ کړي دویم کس یو مجلس کې د نبی له صلوات و سلام مبارک نامه واخستل شي او داسې بخیل دی شوم دی چې د صلی الله علیه وسلم قدر او نوین دې هلاک شي نبی له سلام ویل امین قدرمندو تاسو دینی مجلسونو ته ځای راځي پاره کې د نبی له صلوات و سلام نام ګرامی د نبی له سلام پاک نامه خستل کیږي وی خو صحیح پړم بدل چې کله د نبی له سلام نامستا په مجلس کې واخستل شي صلی الله علیه وسلم ول فرض دي علما وای واجب دي واجب او فرض کې بیا اعتقادي فرق دی عملی فرق ورکې نشته دی عمل کې دواړه لازم هغه باندې بیا علما پیږي ځکه مې ته ول چې فرض لازم دي درود بوي او بیا بار بار د نبی له سلام نامه راځي نو بار بار صلی الله علیه وسلم وې دا مستحب دي یعنی دا عمل دی چې کې په الله بګرانیږي یو سړی غافل دی نه پوهیږي یا شوم دی بخیل دی د نبی له سلام نوم واخیستل شو صلی الله علیه وسلم نو هلاک دي او دریم رمضان مبارک پرالو د رحمتونو برکتونو او د بخښنې میاشت پراله خود په داسې میاشت کې هم الله پاک راضي نو کو په ګناه په الله باندې نه بخل دې د هلاک شي نبی له سلام ویل امين نو د رمضان مبارک استقبال او تیاری د وسیو کو ان شاء الله پدرے میتوار باندې 29 شعبان دی حساب کې که غلط شوم بیا صحیح کوي خیر دی نه د جمعې ورځ ده او 13 تاریخ دی تاسو حساب صحیح کوي بیا خیر نه او زمونږ د حساب خو درې میتوار 29 شعبان راځي نارینه د غسل کی خسته جامې دی واچي د اختر په شان د ځان برابر کی خوشبو دی مزیدار او لګي زړه د صفا کی بدن د صفا کی پاکیزه د لاش جمعات ماخام د جمعات کی تلاوت کی ذکر کی او تو بوتو کې نه او د کشان زنانه د کور کی مصلو غړی ظاهر باطن د پاک خسته جامې دی واچي او زړه دې پاک کی ظاهر دې پاک کی په پاک مصلا ماخام مزدو کی بیا تلاوت کوي ذکر دې کوي خبر رالو چې سبال روزه ده نو ماشاءالله تا ډېر خسته استقبال بعضی بدنصیب و بداسم چې د رمضان استقبال او شروع یې ګناه کې وکا معصیت کې وکړه دغه ماخام ګناه کې اخته علماء لیکلي دي چې د شعبان ټایم ټیبل دا اوس چې کوم میاش روانه ده چې دا چا څنګه تیر کا د هغه شان د تیرولو توفیق به ول الله د رمضان هم ورکړي کدا ما په نیکو کې تیر کو قرآن سره مې لګول د قرآن خدمت مې کو د قرآن د خدمت میدان ډیر وسیع دی زبې تاسو ته نه اوسو وړه خونو وین بعض کس له الله وس ورکړي قرآن مجیدونه نوی واخلي موږ ورته قرآن مجیدونه وایو دا علما ورته مصحفونه وایي مصحف قرآن شریفونه واخلي جمعتونو ته یاداس غریبانان کورونه چای کې قرآن خان الکان جنکه نارینه زنانه وی خوای کر قرآن نه ولا واخلي رمضان نمخ چې دې کې تلاوت کوو تر څو پورې چې دا قرآن مجیدونو کې تلاوت کیږي نیکبخت تا د نیکو کارخانه ولګول تپای لګي چرته مدرسه کې جمعات کې تپای
دا چې رحل دا لګي رحلونه دی واخسته د قران مجید د پاره تا په خپل قران ویل دی کنه دی ویل خو چې ولادي رحل واخسته ستا په عمل نامه کې به د قران مجیدونو د خاتمونو ثوابونه لیکل کېږي څومره اسانه خبره الله جل جلاله دې موږ او تاسو آسان کی هر کس علماء ورکی دانیتو کی چې زبا انشاءاللہ په دې وطن کې 1000 مکاتب قرآنیه قائموم حوصله ول الله ورکولې شي دي کې ورسره الله مدد کوي دا څه قائم کیږي ولی بابری مسجد چې کوم هندو شهید کړو هغه بیا مسلمان شو هغه په لومبه کوداله چلولې و په هندستان کې یو جماعت ته لوی جماعت هندوان هغه وران کړو شهید کړو اولنی هندو چې په کوداله او ګنټي چلولې و هغه ته الله پاک هدایت نصیب کو مسلمان شوی دی او هغه قسم خوړلې چې ما یو جماعت وران کړی د زبسل جماعتونه جوړوم هټ اوس یو سو کم دی ورکه سلو کې نوري پورک روان دی جوړ ولی هندو کاسته چې سل جماعتونه جوړول آسان شو موته ودی کړم تنیتو کا علماء طلباء نیکان خلق وزدار خلق د دانیتو کی چې سبب په دې مسیحي کلی کې سل مکاتب قرآنیه قائمو څومره کور نه به زموږ استاد هر کور به د قرآن مدرسه ګرځوم ان شاء الله تاسو کوچ راځه مشي نیکان خلق راځه مشي تاسو نیتو کوي چې په کوم ځای کې استاد ادا جنیدا سړې دې خزا دا لک دې څوک د قران خدمت کوي زباغه سره مرسته کوم کنور هیڅ نه کیږي دعا خو ورته کوم کنه چې الله کوم ځای کې د قران خدمت کیږي دا گلشن دا باغونه تر تازه او آباد ساتي خبره ته زین کې واجب دي ته چې کوم ځای کتري مطابق شریک ورکی عادي خواجه کوم ځای او تاسو سره ماشاءالله میا تاریخ شاه سے قربانی کړي دا مشوره هم کړي دا تاسو دې کم کور کې تشریف فرمایي دې سره خوا کې دا نږدې زید د دې لګمنه غوړته دا د قران د خدمت د لپاره مدرسه کوي دې کې تاسو خپل مالی جانی زبانی ډاډه شي یریږي مچې ګنده خو ما لوټونو لګول دا کم دا تا مخ کیو لګل دعا وکړه دعا چې خدای دا مدرسه قائم کړي دعا وکول شي د لاس په خدمت ورکو خو د قران سره درجه کې چې خدمت د نکیدې شي او کډیر وسیله را د قران مجید د خدمت او اوس انا خپلم چې چا قران مجید نه ویلې قران مجید دی شروع کی قران مجید په موږ او تاسو باندې 15 حقونه دي سو ظاهرم ویلې دي دا په قران مجید باندې ایمان ساتل یو قران مجید په ناظرز د کول دعا قران مجید په مانوز د کول درې قران مجید په مانو باندې عمل کول سرور قران مجید نور خلقو ته د قران تبلیغ کول 15 دا 15 حق ادا کو عمدنن په دې شعبان کې دا قیمتي کوي ځان الله نیت ورته کوي الله نو غواړي الله تزار قطار او جاړي هر کس مصلو غړوي 2 رکعات صلات حاجت کوي نفل کوي چې الله دا کول څه پکار دی دا موږ روان پکوم دا کول څه پکارو دا تر اوسه موږ کړی سي الله په تیر ژوند نه معافي غواړم اوس مې حوصله اوچته کی الله د قران خادم می جوړ کی د قران زیاده سے زیاده خدمت را واخلي الله د دین اسلام خادم می جوړ کی زیاده سے زیاده په کم وخت کې برکت راته نصیب کی لوی کار را نواله لوی خدمت د دین اسلام را واخلل او رمضان مبارک د پاره تیاری یو دغه چې قران مجید را واخلل پکار دا چې د هر کس خپل ځان لا یوازې بیل قران مجید دا تلاوت او سزا شروع کوي چې رمضان راځي چې د رمضان په اولنی ماښام ته ختم کړي کوم ان شاء الله او بیا په رمضان کې یو ختم د ورځې کو یو د شپې کو که خیر ولی خان دې سګران کار زړه کې مو خاندل یو ختم به د ورځې کوي یو به د شپې کوي کړي د اسلاف او اکابر کړي که کمزوري بس بیا داسې کار کوه خیر دې شواروز کې یو ختم کوه
پنځلس سپارې د ورځې وایه او پنځلس سپارې د شپې وایه. دا زنانه میندې خویندې وایي استاد جي ته خوزګار یې، زمونږ خو ملا ماته شي په روژه ماتي تیارولو باندې ګلګلې پخو، پکوړې پخو او شربتونه کو، تا ته څه پته، ماشومان سنبالول. استاد جي ته خو ورته ښه د مازي سپینې ګوتې په جومات کې سي اوسګار ناست نو ته بیا کولی شي که مونږ لس ختمونه او شل ختمونه مونږ خو چې یو په ملا ماته ملا ورسو سرته دا په ملي نه. خویندو میندو لونو او رونو مشرانو قسم دی چې کله مونږ او تاسو نیت وکړو که نه 2 رکعات صلات حاجت هم وکړو، اوس ځین الله ته وجړېدو چې خدای خو هم ستا بندګانو که خدای د هغې خو هم دغه ضروریات الله هغه هم نارینه او د هغې کارونو د بهر الله هغه هم زنانه وي سره د کور ماتې ګوډې سره سمسې کټویل جماعتې پشمنې تیارولو سره الله هغې به د ورځې یو قرآن ختمولو. خدای دا په مونږ څه چل شوی دی، دا مونږ ولې بې برکته شوي یو؟ الله مونږ د خپلې ګناه په ګرفت کې راغلي یو، مونږ خپلې ګناه د وجې نه بې برکته شوي. الله دا بې برکتي مونږ ته په برکت باندې بدله کړي. ته ګوره ته الله نه وغواړه چې تا ته الله څنګه اسانوي، او که دغه هم نشي کېدی نو برای کرم هر 3 ورځې پس یو ختم کوه په رمضان کې. 10 سپارې یو شوا روز کې وایه، 10 سپارې بل شوا روز کې، 3 ورځې پس پدې ختم شي. 10 ختمونه به پکې وکړي انشاءالله، که وبکه خیر کې که دې کې هم پاتې یې 10 ورځو کې خو یو ختم خامخا، هفته کې خو یو ختم خامخا. الګا دا قرآن به مونږ سره قبر ته ځي، دا بچی برانه پاتې کېږي، دا ښځه خاوند برانه پاتې کېږي، دا رونه خویندې برانه پاتې کېږي، استاد شاګردان مقتدیان برانه پاتې کېږي، قرآن به را سره قبر ته ځي. ورسره مینه وکړو، سبا له د الله په دربار کې به مې سفارش کوي، ورسره مینه وکړو، مینه قرآن سره وخت وله ورکړو. او دا څنګه چې مونږ او تاسو پرېښی او تاخونو کې زوړ شو، عجیبه خبره ده د مسلمان په کور کې اوسېږم، مسلمان یم، مسلمان یم او زما خپل قرآن مجید هم نشته. د مسلمان به ځان لکه په کور کې 10 کسانی دي که به 10 قرآن مجیدونه وي، که 15 کسانی د دې په کور کې به 15 قرآن مجیدونه وي، د هر چا به ځان له بیل بیل قرآن مجید وي. سهار په یو ټایم به ټول ناست 15 قرآن مجیدونه به غوړېدلي. الله مسیحي کلي باندې دغه ورځ راولي چې سهار وختي ناشته نه تیاریږي او نر ښځې تعلیم یافته بې تعلیمه سکول والا، ملازمت والا، پټي والا، ریډۍ والا او مزدورکار ټول ناست قرآن مجید. داسې یو دور مسلمانانو باندې تیر شوی. نن سترګې وږې تږي دی هغه ماحول کتو پسې. علما خو لګیا دي دغه محنت کوي چې هر کور د قرآن خوانو نه ډک شي، د قرآن مدرسه وګرځي. خو دې کې به تاسو تعاون کوئ. د رمضان دپاره دغه تهیه وکړئ، املا وتړئ. یو د رمضان دا تیاری دی چې کور کې خاوند ته هم سړیا د ګلګلو اوډر راوړه که نه، روح افزه راوړه که نه، روژه په سر راله ګوره استاد جیم نن مسله کوله. دغه تیاری نه دی، دا بدل الله راوړي. که دغه کې د دا نیت وکړو چې دال اوړه غوړي د مخکې نه ټول سټارټ کېدم، د کور ذمه دار دی هغه وایي چې بیا ما پسې د کور نه اواز نه، زه به جومات ته روان یم، ما بستره راخستې، زه به دغه له ځمه 3 ورځو له به ځمه، زه به شب جمعې له روان یم، زه به عبادت دپاره، زه به درس قرآن له روان یم، زه به درس حدیث له، زه به د تعلیم حلقې له روان یم، او ما پسې به د کور نه اواز وشي چې ورشه هغه سبزي راوړه، ورشه هغه دال راوړه، ورشه چیني، چې د دې نه زه آزاد یم. په دې نیت راوړ بیا دا ستا خرچه غورځول د رمضان دپاره دا عبادت شو، نور څه ډېر اسانه خبره ده. قدرمن زړه پاک کو، ظاهر پاک کو. د رمضان مبارک راتګ سره موږ او تاسو خپل کور صفا کړو. څنګه د اختر په شپه تیاری کوو، زنانو خویندو ته مې دا درخواست دی، نارینه زموږ اکابر او اسلافو به واشروم او باتروم نارینه به په خپل لاس صفا کولو. صفائی د خپل کور کو، د خپل بسترې صفائی کو، په پاکه بستره باندې عطر په لګاو، ځکه په دې بستره به زه بیګاله رسول الله صلی الله علیه وسلم وینم انشاءالله. مړه د خبرې ډېرې دي.
صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. اللہ زمون ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي. الله زمون د حیا د ابرو د ناموس حفاظت وکړي. ماضي معاف کړي. الله دا کوم خبرې مو ویلې، کوم خبره داسې چې ستا یا ستا د بندګانو د خفګان ذریعه ګرځېدلي، الله تعالی دین معافي غواړم. الله مونږ ټولو نه راضي شي، داسې راضي شي بیا ناراضه نه شي. رمضان مبارک کم تیارې احادیثو کې ذکر دی، کابرو کړی دی، ذکر کړی دی. خدای اکا شان مونږ ته د رمضان تیارې را نصیب کړي، د ګناه نه ورکې وساتي. الله رمضان مبارک ساعتونو کې د ګناه نه د خپل نافرمانۍ نه بچ کړي. الله زیاده سے زیاده د خپل رضا کارونه او د خپل رضا والا خبرې د هغې توفیق راکړي. خدای مونږ ته رجب شعبان کې برکت واچوي. الله رمضان پورې مو رسولی کی. الله د رمضان مبارک ساعتونه الله زموږ په ژوند کې بار بار راولي قبولیت سره. د مونږ کوم مشران وفات شوي دي، د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. الله مونږ ټولو نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.